وسم کوما دا زه وسم کوم بیایم کوما چې د الله په باره کې داسې عقیده څوک ساتي، د عقیدې لفظ زویم داسې عقیده څوک ساتي او د هغه سره هېڅ قسم تعویل نه هېڅ قسم معنی نه نه هغه سړی کافر کېږي، دې تکفیر عامه ویلې کېدلی شي. او پادشاه دا خبره دانش صاحب سره زمونږ کار هغه سره زمونږ هېڅ کار نشته دی، مانه نه پوله نیولی نه زما نه پټۍ نیولی دی نه زما څه ګاونډ کې تېر شوی دی نه اوس زما څه کاروبار دی، صرف خپل الله مې غیرت کړی دی. لیکن دا یو خبر اخیره کې کوم دا هېڅ زمونږ هېڅ کار نشته، نه د هغه د کافر کېدلو سره زمونږ څه کار شته دی او نه په هغه باندې موږ د کفر فتوا لګوو چې ته کافر یې. نه، موږ دغه وایو چې دا عقیده د چایي چې کوم د دې اشعارو متعلق ده که د هر چای هغه به نورې مسلې دي او نور اشعار مو سره یوځای کېږي چې داسې عقیده څوک ساتي بې د وایي نه باندې خلک د کفر فتوا لګوي، علما پې د کفر فتوا لګوي. لیکن یو بل عرض دا کومه چې د دانش صاحب په دفاع کې ډېرو خلکو هغې ما ته میسیجونه کړي دي، هغې دمکیانې ما ته را کړي دي. زه وایم چې دغه خلک چې د دانش صاحب په دفاع کې هغې د الله دفاع پرېښودله خو د دانش صاحب دفاع یې شروع کړه او هغې په دغه میسیجونو کې ما ته کنځل کړي، زما خور زما مور زما ښځه دی کنځلي دي. نو موږ ته خو دغه خلک چې کوم نه د ملګري د پال ورځي هغې ایجوکیټډ خلک دی، تعلیم یافته خلک ځان ته وایي. موږ ته خو علماو ته هغې جاهلان وایي، لکه ما ته بعضې خلکو میسیج کې دا ویلي جاهل ملا فلان ملا فلان ملا. هغې کې زه نه ځم، تاسو خو ښه هوښیاران خلک وایي، تاسو ته ځان د تعلیم یافته وایي، ایجوکیټډ خلک ځان ته وایي. تاسو ته په یونیورسټو په کالجونو کې دا ښودلی کېږي چې تاسو پردی مور وکنځئ، پردی خور وکنځئ، پردی ښځه وکنځئ. که رد کړو نو ما کړی و، زما مور رد نه و کړی، زما ښځې رد نه و کړی، زما خور رد نه و کړی، رد کړی ما کړی. نو آیا تاسو ته دا ښودلی کېږي چې تاسو هغې وکنځئ؟ نو زه وایم چې دغه تهذیب که تاسو ته درکېدلی شي، دغه تعلیم تاسو درکېدلی شي، نو دا ډېر د افسوس مقام دی. تاسو په خپله خبرو باندې سوچ وکړئ. بله خبره چې بعضې کسانو هغې دا ویلي چې که نقصان ورسیږي نو موږ به ستا خلاف FIR کټ کړو. نو دا زه ویلی شم ځکه چې ما ته دمکې ډېر راغلي دي، ډېرې دمکې ما نمبر ځان سره سیو کړي دي، ما سره شتم. دا حق زم لرم چې زم دا ویم چې بیا ستاسو خلاف هم FIR کټ کېدلی شي، کار قسم چلو شو. لہذا دا خبرې بالکل کټ کړئ. نو زما د خبرې وضاحت په انشاءالله ملګري به پوه شوي وي، که څوک پې پوهېږي او که څوک پې نه پوهېږي عزت کې راځي، د هغه خپله مرضي ده. یو بل خبره عرض کول غواړم چې بعضې منکرین حدیثو هغې په دې باندې څه کمنټس کړي دي او هغې په دې باندې څه خپل رد عمل ښکاره کړی دی او نورې څه خبرې کړي. خو د یو باره کې زه مختصر خبره دا کوم چې منکر حدیث هغه د خپله فتوا په خپله باندې وګوري چې کوم سړی د حدیثو نه انکار کوي او د متواتر حدیثو نه انکار کوي، دغه حکم سره هغه ته په خپله به کتاب کې وګوره، زه نه لګوم، هته په خپله به کتاب کې وګوره. او د هغه خلکو نه دغه منکر حدیث ته به زه څه ګیله وکړم چې کوم منکر حدیث هغه د امامانو په دشمنۍ کې ځان ورارتلی دی، هغه د دین امامان کنځي، هغې ته د نه سړي بچي وایي، نو د هغه سړي نه به زه څه ګیله کړم. د هغې دپاره دغه ذلت پوره دی چې دا د اولیاو په دشمنۍ کې ورغلی دی. لهذا ما د خپلې خبرې وضاحت وکړو او الله رب العالمین دې موږ ته صحیح دین نصیب کړي، الله دې حق موږ ته نصیب کړي او الله